الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم. محترم و معزز السامعين، تیر دو حلقې چې کومه تمه و نهمه وه د پلار او مور دور او د هغو مسؤلیت بیانېدو. زما عزیزانو، اسلام او مسلمانانو همیش په خپل وجود کې دوه مرحلې او دوه صحنې لیدلي، یو د حق او یو د باطل. دا دواړه یو ځای روان دي. کله باطل غالب شي د حق د ضعف په وجه باندې، د کمزورۍ په وجه باندې، د غفلت په وجه باندې، د سترګو پټېدو په وجه باندې او د نه همت په وجه باندې، د بزدلۍ په وجه باندې باطل غالب شي. او کله هم مغلوب شي د مسلمانانو په استقامت، په شجاعت، په انسانیت او په فکر، په تربیت د راتلونکي نسل چې څومره ښه جوړېدلو هغومره به انسانیت ښه کېږي، او که راتلونکي نسل ته سوچ نه کېدلو نو بیا تباهي ده. زما عزیزانو، دا مسؤلیت د دواړو دی، ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې ښځه هم مسؤله ده په کور کې او دی راعي ده په خپل کور کې، او دی د مسؤلیت نه ځان نشي خلاصولی. او نر هم مسؤله ده، د نر مسؤلیت عظیم ده، او د ښځې مسؤلیت هم په خپل انداز کې ډېر عظیم ده. دا کمې ځوانانې او پیغلې چې نن تاسو په سړکو باندې ګورئ او په عامو سړکو باندې دا لوسې ګرځي او د دوی خپې او پنډۍ ښکاري او لاسونه ښکاري او بره غاړه او مرۍ او سینې ښکاري. او زما عزیزانو، دا کم ګند اختلاط چې تاسو ګورئ د ځوانانو د جنکو ترمنځ، او داسې په یونیورسټیو کې تاسو ګورئ د ګرل فرنډ ژوند کم تاسو ګورئ د ښځو د نرانو په سړکو باندې او داسې په نور عام منظرونو کې چې کم ګراونډونو کې دوی ناست دي او یا کم په داسې په چمنونو کې ناست دي. او زما عزیزانو، داسې چې تاسو کم ګورئ چې کم د لوبو او داسې د باسکټبال او د والیبال او د فوټبال میدانونه تاسو ګورئ چې هغه په جنکو او په هلکانو باندې ګرم روان دي، او داسې تاسو ګورئ د لمبا ځایونه چې هغه د هلکانو د جنکو په لمبېدو باندې داسې مخ ته روان دي. او کوم اجتماعګانې چې تاسو د ځوانانو ګورئ او کوم ټولګي چې تاسو کوم د ځوانانو د هلکانو ګورئ چې هغه په ډېر ګند ځایونو کې او په حرامو ځایونو کې او داسې د څکلو او د خوړلو په ځایونو کې دوی یأکلون کما تأکل الانعام، لکه څنګه چې ځناور خوراکونه کوي، او داسې د خره میتیازې د شراب په شکل باندې سکي. زه ورته شراب نه وایم، دا د ځناورو میتیازې دي چې دوی سکي خپل دنیا او آخرت په دې باندې تباه کوي. دا د چا د لاسه کېږي؟ د نرانو، د ښځو او د جنکو کوم اجتماعګانې چې کېږي په کومو سالونونو کې او په کوم محفلونو کې، زما عزیزانو، دا ټوله بېغیرتي او دا ټوله بدنامي او دا ټوله ذلت او رسوایي راتاویږي مور او پلار ته. چې دو تربیت، دغه تربیتو چې کومې ده زمونږ جامعې له ورکړی، بلکې دا د جاهلیت اصلي دور دی. مخکې دور کې د جهالت باندې دغه شکل باندې انسانان تربیت کېدل او دغه شی به روان و. دا زما عزیزانو، دا تباهي والا ژوند او لوس ژوند او د ځناورو ژوند او د حیواناتو ژوند او د بې حیایي او د رقص او د فحاشۍ ژوند، دا ډېر یو دردناک حالت دی چې انسانان یې ګوري، او ډېر یو مصیبت حالت دی چې سړی اوري، او د دې اخبار او د دې ویل هم ضرورت نشته دی، او خلکو ته ویل او د دې ذکر کول هم ضرورت نشته دی. که نه بهر ملکونو کې ډېر داسې مصیبتونه او عذابونه او حالات ولیدل چې مسلمانان پکې اخته دي، خو دا بلکل ویل د دې، ځکه چې زړه ټوټې ټوټې کوي، او د دې ویل یو مصیبت دی، یو آفت دی. باطل به په عدم ذکر باندې ته ختمه، او د دې ذکر کول هم پکار نه دي، خو مجبوریت صرف دا دی چې مونږ هغه پلارانو هغه موریانو ته وایو چې دا ستاسو تربیت او ستاسو ساتنه وه چې دې مجموعه او د مسلمانانو ملکونو ته تاسو نن پیش کړه، او تاسو داسې دا مسلمانان کړي، کافرانو خو کول نن مسلمانانو شروع کړي.
نن مسلمانان هغه اعمال کوي چې هغه یهود و نصارا پې شرمېږي، کافر پې باندې شرمېږي. نو زه خطاب کوم تا ته مسلمانه، اے مسلمان اول ځان ته اوصیکم و نفسی بتقوی الله، چې د خدای نه ډارېږي، امید لري الله پاک ته لاړ شي او رغبت لري د دې چې الله جل شانه ستا راتلونکی ژوند سم کي او ښه کي. نو زما عزیزانو تاسو لږ زره خپل ځان ته سوچ او خپل ځان ته غور وکړئ. آیا په الله ایمان نه لرئ؟ آیا خدای ته به نه نږدې کېږئ؟ آیا تاسو د نبي علیه السلام متبعین ناست؟ نبي علیه السلام به تاسو نه ګیله ونه کړي، د حوض کوثر نه به تاسو ونه شړل شي، پس له موت نه به تاسو سره چې څه کېږي د هغې سوچ نه کوئ، د قیامت د ورځې حساب نه کوئ. زه تاسو ته وایم ای حاملانو د قرآنه، ای د مسلمانانو د کلو د بازارونو د کورونو اوسیدونکي مسلمانه، تا ته وایم ای خورې، ځکه چې تاسو هغه مؤمنان او مسلمانان هستئ چې امید لرئ چې تاسو په حق باندې پوه شئ او صحیح لاره باندې روان شئ. دا نصیحتونه اورئ چې خپل ژوند تاسو جوړ کړئ. تاسو له دا خبره کومه چې تاسو خپل آینده نسل که چېرته سم نه کوي، تاسو مونږ له اور واچو، زمونږ بازارونه هم تباه کړه، زمونږ جوماتونه هم تباه کړه. نن په جوماتونو کې هم فساد روان دی. پلار او مور په خپل منځو کې هغه ټوکې، هغه ګپ شپ، هغه خبرې کوي چې هغه حرامې دي شرعاً. بچي یې زده کوي، یو بل له کنځلې کوي، د ناموس او د عزت او د شرف. بچي له مور یادوي، پلار یادوي، او ښځه هغې له پلار یادوي او مور یادوي. په دې باندې بچی فاحشه او بذیع اللسان او داسې غلط مفکورې او غلط سوچ والا پلار ناست دي، مور ناست دي، دوی ټول یو ځای په یو کور کې فلمونه ګوري، انډیا فلمونه ګوري، بربن فلمونه ګوري، ګن فلمونه ګوري او داسې مسلسلات ګوري او یو د بل پسې ډرامې ګوري. زما عزیزانو دوی دا بچي تباه کړي، دوی دا خپل زندگی تباه کړي. دا خو یو حیا وه، یو پرده وه. لاره ته څنګه غیرت لري چې ته ناسته وې ستا ښځه ځوانان ګوري په ټي وي کې؟ څنګه غیرت لري چې ستا لور ناسته یو هغه ځوانان ګوري او هغه د فوټبال والا، هغه چې د هغوی لنګي او د هغوی رنونه او د هغوی ځانونه لوس دي او د هغوی ځواني خپل خلکو له ښیي او شوشا ښیي. او زما عزیزانو مونږ هغې له کېنولي او ګورو او مونږ هم ورته خوشحاله او ګورو. زما عزیزانو داسې پلاران چې هغوی د بچو په مخ کې نسوار، بچو په مخ کې سګرټ، بچو په مخ کې چرس او بچو په مخ کې ګنز او مردارۍ کوي، آیا دی به د آینده نسل زما نه تباه کوي؟ زما خار او ملک او کور او زندگی نه تباه کوي؟ دی خو ما نه وره چې زما زندگی تباه کوي. زما عزیزانو د دې فکر وکئ، د دې فکر وکئ. ای مسلمانانو، ای پلارې، ای پلاره او ای مورې، ای خورې، ای وروره، چې تاسو ځان خپل مربي بولئ او خپل اولیا بولئ. دا تربیت دی، دا مسؤلیت دی. د خپل د لور او د بچي په مقابله کې سبا به خدای ته څه وایي؟ تا آیا د خپل د بچي په سینه کې د توحید خبره او د عقیدې خبره او د ایمان خبره تا کرلې؟ تا بچي ته امر په مانځه باندې کړی چې دی کله 7 کلن او دی تا بار بار جومات ته وړی ځان سره، بار بار د دې په ادا کولو باندې دې ته نصیحت کړی دی، اسلامي اخلاقو باندې تا خپل بچی تربیت کړی دی چې هغه صدق دی، هغه امانت دی، هغه نیکي ده او هغه استقامت دی. په امتصال د اوامر الله باندې تا خپل بچی او په نواهي باندې د هغې چې الله پاک منع کړي دي د هغې نه تا دی منع کړی. تا په حلال و حرامو باندې پوه کړی، تا دې ته د حلال و حرامو لاره ښودلې ده. آیا تا هغې ته آداب ښودلي؟ تا محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اهل بیتو دې ته ښودلی؟ تا محبت د تلاوت د قرآن دې ته ښودلی؟ په تلاوت د قرآن باندې دی کوم ځای له رسېږي تا دی ښودلي دي؟ تا دی په حرکتونو کې او په خپل سکناتو کې او په خپل هر حرکت کې دی ته د هغې پسې تا تجسس کړی دی، ته د هغې پسې تللی، تا د هغې مراقبت کړی دی چې هغه شپې او سبا څه کوي، هغه څه ګن ګوري، د هغې په لاس کې څه دي، د هغې ټلیفون کې څه دي. آیا په سحري کې ته چې کله راپاڅېږې هغه د جومات ته ځان سره وړی یا ته خپله راپاڅېدلی؟ د هغې عقل دې د علم سره برابر کړی، د هغې روح دې په عبادت باندې منور کړی، هغه دې د الله په خبرو باندې متاثر کړی، هغې ته دا نصیحتونه چې تا اورې هغې بچو ته اورې، بچي تا کېنولي دي. فطرت د توحید او د عقیده د ایمان. امام بخاري رحمة الله علیه فرمایي كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. هر ماشوم په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي. دا مور او پلار دي چې دی نه یهودي جوړوي یا نصراني جوړوي، د هغې غلط تربیت دا بچی تباه کړي او سبا چې دی کفر ته واوړي بیا پلار وایي یاره ما خو ډېر ورته وویلې. نه ته پکې شریک یې، ته پکې شریک یې. نبي علیه السلام فرمایي
چې تا دوی راته امر وکړه په مانځه باندې چې دی کله اووه کلن اوسي تا یا دې له ویلي دي امام ابو داود رحمت الله علیه او حاکم رحمت الله علیه د نبی علیه السلام نه دا حدیث نقل کوي چې مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع چې کله اووه کلن دی ته امر وکړه په مانځه باندې او دی ووهه په لختو باندې دی په لختو باندې ووهه په لاسونو باندې چې دی کله لس کلن شي وفرقوا بينهم في المضاجع او د لور او د بچي ترمنځ او د بچي تر بچي ترمنځ جداواله راوړه دا یو ځای مه سملوه په یو کمبله کې مه سملوه دوی په منځ کې جداواله راوړه کم از کم 1 متر سره جدا اوسي د یو بل انسان دی خطا کېږي غلطي کېږي کورونه تباه شو د دې د وجې صحیح اخلاقو باندې د هغې تربیت کول ابن ماجه و ابن عباس رضی الله عنهما د نبي علیه السلام نه نقل کوي چې ادبوا اولادکم واحسنوا ادبهم خپل بچیانو تربیت وکړئ دا مؤدب اولاد وکړئ دوی له ادب ورکړئ او د دوی په صحیح ترتیب سره په ښو اخلاقو سره د دوی تربیت وکړئ تربیت د دوی په امتثال د اوامر الله باندې او د خدای د نواهی نه دا منع کول او دوی ته تعریف ورکړئ د حلال او د حرام تعریف ورته وکړئ چې حلال او حرام څه ته وایي په قرآن کې 2.5 آیات تحلیل 2.5 تحریم د حلال او حرام آیاتونه ورته وښایئ ابواب د فقه ورته وښایئ د علماو سره د فقهاو سره د دوی یو ځای کړئ یو روایت ابن جریر ابن المنذر نه د ابن عباس رجلونه مرفوع ذکر شوی دی چې اعملوا بطاعة الله عملو کې په طاعت د الله باندې او د خدای د معاصي نه ځان وساتئ واتقوا معاصي الله ومروا اولادکم بامتثال الاوامر خپل اولادونو ته امر وکړئ چې هغوی د الله خبرې ومني او د الله اوامر ومني او د نبي علیه السلام په خبرو باندې خپله زندګي جوړه کړي واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم من النار دا به دوزخ نه خلاص شي په دې رقم ته به د ورګې نه خلاص کړي خدای به دوزخ نه خلاص کړي چې کله د دوی تربیت وکړي تعدیب چې دی په محبت د نبي علیه السلام باندې په تلاوت د قرآن باندې دا ضرور دی حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ادبوا اولادکم على 3 خصال په درې شیانو باندې خپل بچو ته تربیت ورکړي حب نبیکم وحب آل بیته وتلاوة القرآن محبت د نبی علیه السلام محبت د اهل بیته او تلاوت د قرآن ځکه چې حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظل عرش الا ظله مع انبیائه واصفیائه حاملان د قرآن حافظان د قرآن د چا په سینو کې چې قرآن دا د الله د عرش د سورې لاندې هغې ورځ باندې چې سوری نه اوسي دا د انبیاو د اصفیاو د اتقیاو سره اوسي ټول د هغې حرکات او د هغې سکنات په شپه ورځ کې د هغې حفاظت وکړئ د هغې پسې ورشي د هغې حالاتو معلومات وکړئ امام ترمذي رحمت الله علیه د نبي علیه السلام نه نقل کوي چې فرمایي المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالله خپل بچي وګورئ چې د چا سره د اختلاط کوي کوم ملګري لري کوم یاران لري څو دوستان لري هغوی د دوستانو مراقبت وکړي بیا ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې په کوم کور کې ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده دا یاد کې دی بچونه چې زما بچیا کته دی یو کور د الله د کورونو په یو کور کې تکینه او د قران تلاوت کې او د الله کتاب وای او دغه تدریس کې او دغه یادونه کې دغه بلخه الله پاک پتا باندې ملائکه را نازلې سکینه در باندې را نازلې او رحمت در باندې را نازلې او ملائکه دې آسمان نه ارد گرد نه راټولېږي او الله جل شانو په نس کې ستاسو ذکر کوي زما عزیزانو دا مسؤلیت که چېرته موږ په خپل ځان باندې واخیستلو دنیا او آخرت به الله پاک ښایسته کړي او مور او پلار دې په دې کې کوشش کوي او د دې نه د ځان په غفلت کې نه اچي چې الله به بیا رسوا کړي او په شرمونو به وشرمېږو او بیا به تباه شو لار او مور ته زه بار بار دا توصیه کوم چې ډېر زمن راپاڅېدل خپل مور یې مړه کړه زمن راپاڅېدل خپل پلار یې مړ کړو زمن راپاڅېدل خیانت یې وکړو زمن راپاڅېدل او بدنامي یې جوړه کړه خپل پلار او مور ته دا خاص وجه دا وه چې دوی تربیت نه کېدلو او پلار او مور د دې نه غافله دې نه غافله مه پاتې کېږي دا لړمان او دا ماران به لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله د اولاد په وجه باندې د خدای د ذکر نه مه غافله انما اموالکم واولادکم عدو لکم دا که تربیت نشو دا ستا دشمنان دي انما اموالکم واولادکم فتنه دا اولادونه ستاسو فتنه دي که چېرته دا بیا تربیت نشو او دا سم نشو دا به د دنیا او آخرت بیا تباهي خواته وړي دا بیا سمې خواته نه وړي
الله دې مونږ پوي کی، الله دې مونږ ته مونږ سميع او بصیر جوړ کې په دې خبرو باندې، الله دې مونږ ته اوریدونکي غوږونه راکړي، الله دې مونږ ته د عمل توفیق راکړي، او الله دې تیر ژوند باندې مونږ ته د توبې توفیق او راتلونکي ژوند صحیح تربیت والا او د صحیح نهج والا د ژوند زندگی دې مونږ ته الله پاک را نصیب کړي. زمونږ دلته بهر ملکونو کې پلرونه دي، هغو د بچو نه غافله دي، بچي دلته ګرځي خپله منځونه کوي، دوی منځونه دوی په سر باندې لګېږي، دوی دواګانې دوی په سر باندې لګېږي، دا به د خدای د عذابونو سره مخامخ کېږي چې دوی په خپل بچو باندې داسې لوبې کوي او زمونږ نسل او زمونږ آینده ملکونه په دې باندې تباه کوي. الله دې مونږ پوه کړي. واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.